بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ملک شاذیب. نن چې ما تاسو لکه پروګرام روړ دی یقینا چې تاسو به ډېر زیات خوښ شي. نن د تاسو د خوښۍ پروګرام دی. نن چې موږ کوم ځای کې ولاړو د چا واده دی، نو دا د سوپر سټار د شاهد خان د 2 زامنو او د ارشد خان د 2 زامنو ودونه دي. نو موږ به تاسو سره د دې واده شریک کوو. تاسو به هم ګورئ، تاسو به هم خوندونه والئ او موږ به هم خوندونه والو. او هلته چې کوم آرټسټان راغلي موږ خبرې اترو ګپ شپ به ورسره لګوو. نو تاسو چېرته هم ځئ موږ سره اوسئ. چې دا وخت موږ سره جانداد ولاړ دی چې ډېر مشهور هنرمند دی او په هر ډرامه کې چې کوم دی نو ویلن کردار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ځلې؟ نن د شاهد خان د ارشد خان د بچو ودونه دي. خوشحالي ده. په دې خوشحالۍ په موقع باندې به څه ویل غواړئ؟ یاره بس والله زه په خپله ډېر لرې اوسېږم او دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړو. الله پاک دې داسې خوشحالي هر وخت راولي چې دا ټول ملګري یو بل سره پکې ملاویږو. نو ډېره خوشحالۍ خبره ده. بس ارشد خان ته او شاهد خان ته موږ ډېر مبارکباد ورکوو. ستاسو بچو ودونه به کلي؟ مړه بس هغه به مې ورځ به دا ټول ملګري به راغواړو که نه د خیره صاحب. مخکې هم سره روان دي، څه نن سبا مصروفیت دي؟ والله اوس به یو فلم وکړو د زخمونو حساب، نو په هغې کې شاهد صاحب او ارباز صاحب دواړه یې د هیرو کرکټر کوي او جهانګیر صاحب دی پکې، عمران صاحب دی. مطلب هغې کې ډېر ښه آرټسټان دي نور نو ډېر ښه دروند فلم یې جوړ کړو. ډایرکټر یې کې خان دی او د عیني سینما لپاره یې جوړ کړو. نو کې خان پرې خپله ډېر ښایسته خواري کړې ده. انشاءالله دا به خلک خوښوي. خپلو مینوال ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس موږ به څه پیغام ورکړو، زموږ همدغه ټولې د ډرامو فلمونو خبرې دي او الله دې ټول مینوال خوشحاله او آباد لري. او چې څومره موږ سره مینه کوي موږ هم د دې مینوالو په مینه باندې آباد یو. چې دا موږ سره مینه نه کوي نو موږ هېڅ هم نه. او الله دې دوی له ډېر ډېر عزت ورکړي او الله دې خوشحاله او آباد لري. او ستاسو هم ډېره مهرباني چې دومره وخت مو ایستلو او موږ هم د مینوالو سره مخامخ کړو. ټیک ده چې ډېره مننه چې تاسو جانداد خبرې واورېدې، ډېرې ښکلې خبرې یې وکړې. نو موږ یو وړه شان دمال وو، د مین بس بیا راځو چېرته مزې موږ سره اوسئ. Ginseng Energy Plus Multivitamin 4. چې دا وخت موږ سره عمران هنرمند موجود دی چې په هر فلم کې چې کوم دی ویلن پارټ دی ورکېږي او کله چې دی په سکرین باندې شي نو دی هغه کردار داسې چې واړه او څوک دی هېرېږي. نو دی تپوس کوو چې دی د حقیقت همداسې خوی دی که نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خو چې په فلم کې راشئ جي نو یو غوسه په حقیقت هم تاسو داسې یې که نه؟ نه داسې ستا مخامخ ولاړ یم که تا ته داسې ښکارم. دا ټول واړه هم ولاړ دي او هلکان هم ولاړ دي او مشران هم ولاړ دي. او خو د فلم پارټي که نه، او د فلم پارټ بل شی دی. او بلکې که زه دا ووایم چې دا ویلن چې کم کردار یې که نه جي، دا چې کومو اکټرانو کړی خاص کر زه به د پښتو ذکر کوم. د پښتو نو د پښتو ذکر کې د دې زموږ د دغه نه مخکې نه مسره دي. نن د شاهد خان د ارشد خان د بچو ودونه دي، څه به ووایې په دې ورځ باندې؟ ارشد خان او شاهد خان دا که زه داسې ووایم که نه جي چې زما وروڼه دي، سکه نه دي
خو بس وړه مې دي او د دې بچي چې کوم دی دا زموږ بچي دي مونږ ورسېدلي دا تاسو رشداران هم دي شهید خان راشد خان دي نه ډېر خلک دا وایي ډېر خلک دا وایي خو هېڅ رشته نشته صرف د ورورولۍ رشته ده صرف د دوستانۍ رشته ده صرف د کاروبار رشته ده خو دا کاروبار رشته بیا داسې جوړه شوه چې هغه بیا په ورورولۍ کې بدله شوه بس مخکې هم سره روان دي مخکې فلحال خو کار ډېر زموږ پښتو فلم کار ډېر زیات خراب شوی دی دې وخت کې که زه دا ووایم چې یو اختر او بل اختر ته پاتې شو دا اصل وجه سره جي اصل وجه د دې ډېرې دي دې وخت کې نشي ډسکس کې نه موبایل نه د دې ډېرې وجې دي خو هغې دپاره لږ ټایم پکار د هغې ډسکشن دپاره د هغې وینا دپاره لږ ټایم پکار دی مونږ ډېر وکتل د فلمونو ډېر د سلیمان نه اوټ شو دا تاسو دې په خپل ریلیز کې که نه څوک راپټي د سلیمان نه دا په خپله نه ریلیز کړي په خپله څوک د لکونو روپو فلم او هغه داسې عام په نیټ ورکوي دا لیګ اوټ شي دا اوټ شوي ډېر فلمونه اوټ شوي دي نو به د هغې بیا غل نه معلومېږي دغه خبره وي پټ غل باچا دی څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو مینوال دي نو پیغام دا ورکول غواړم خپلو مینوالو له چې همدغه شان دي اوسي چې دا څنګه موږ سره مینه کوي او څنګه ورسره موږ مینه کوو او انشاءالله که خدای کړی خیر دا زموږ د فلم دا کاروبار به انشاءالله یو ځل بیا ډېر ښه کېږي اوس هم ښه دی خو هغه پوزیشن یې نشته انشاءالله ښه کېږي به خو چې زموږ مینوال موږ سره وي هله ولې نه ټیک دی ډېره مننه ډېر ښکلې خبرې وکړې یو وړه شان دمال د مینه پس بیا راځو چېرته مزې موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام سال لرو رخې تاسو جیلی دی شه ډېر خوشحالي د شهید خان د راشد خان د بچو ودونه دي نو په دې موقع به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ نو بس زموږ دا پیغام دی موږ ډېر خوشحاله یو الله دې ورته بختور کړي او زموږ د مبارکۍ علم راغلي او دلته ډېره ګیمي ده او ډېر ښه دغه دی که نه دا خو وخت د ډېر وخت نه چلېږي دا پروګرام د ودونو خو لکه نن پکې د میلمنو روټۍ وه که نه نو بس الله دې ورته بختور کړي نور به څه ووایم مخکې هم سره روان دي ستاسو اکټیویټیز مخکې را روان دي ستاسو زما خو په پی ټي وي باندې سیریل را روان دی دا پکې لا بله او نور فلمونه کوو بس د سینما فلمونه کوو څه پیغام ورکول غواړئ خپلو مینوالو ته نو خپلو مینوالو ته به دا پیغام ورکوم چې ټول خپلو کې ښه مینه ساتئ که په ملک یې او که د ملک نه بار یې د یو بل نظارې کوي قربانۍ کوي دوه ورځې ژوند دی وروره ستاسو بچو ودونه به کله چې بیا علم در شو یاره یو زوی مې کړی او بلکې لا ټایم شته یو 14 کاله به هغې کې مې واده کول اسان کار دی که نه ګران کار دی نن سبا وخت کې یاره واده کول زه څه ویلی شم چې څوک یې پاللی شي هغه دپاره ډېر ښه دی او چې په دې ګرانۍ کې چې لکه لبغړې او مزدور کار خو دپاره دی لوی جنجال دی